نو نن راغلی یم د کابل ولایت ښه د سبز ولسوالۍ ته بابا کوشکار ولي کلي ته دا پاسه تاسو وګورئ چې دا ومې لیدې ډېر مې زړه خو زه مې یوه غاړه راکړه یو غاړه راکړه او یو د دې تندي نه مچوک اخلم زما نوم عبدالباسط ده باسط او صاحب د کابل ښار د پوهنې ریاست کې خدمت ګوره خو کنه تاسو چې دغه طالبانو ته دغه پګړۍ تړي دي پر هغه ته دا خو د ما شاګردان هم دي نو نور اولاد هم ده اولاد دی بلکل زه وایم ما باندې ډېر قوي خپل د غڅې دي دا د موږ شاګردان په ما باندې بې نهایته ګران بس کور کې درته څونه خوشحاله دي څه یې درته ویلي چې کله تا فش زه به تا ته چی اخلم موټرسایکل همداسې یې درته ویلي او کنه ګوره زه پوه شوم صحیح ده ځکه بختور تندی نن څونه خوشحاله یې چې دا زوی دې تر څنګ دی دومره خوشحاله یم چې هېڅ د اندازې نشته چې درته ویوایم یعنې په ژوند کې دې د ټول نه غټ ارمان څه شي دغه غټ ارمان مې چې زوی مې دغه مرحلې ته ورسېږي او دغه نه پوهېږم چې د خدای کوم احسانات دي چې په موږ وسو او دا کار یې موږ ته راکړ او نن یې قرآن کریم شاګردانو ختم کړی ده او حفظ یې کړی ده په ناظره ختم سوی ده ټول وطنوال هیوادوال خوشحاله دي بس ما دوستانو سلامونه په هوا لکه جازونه ښه او یخ بادونه او د بابا زه وایم دغه غوړ سلامونه چې دا ومنئ دوستانو زه نن یو ځل بیا بابا لونګین د خپل نوسي کیمرمن نصرت ساحل سره یو داسې ځای ته راوتی یم که نه چې ډېر ښکلی ځای دی او ډېر بختور ځای دی او دلته چې نن کومه خپرونه مونږ ثبتوو که نه هغې نه به هم تاسو ډېر خوند واخلئ او ډېره په زړه پورې خپرونه به زه تاسو ته چمتو کوم نو نن راغلی یم د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ ته بابا کوشکار ولي کلي ته دا پاسه تاسو وګورئ دلته ډېر یو بختور زیارت دی ښه نو بس دلته نن راغلي یو دلته په مدرسه کې چې ده نن د فراغت غونډه ده دلته به ډېری ماشومان تاسو وګورئ ښه چې په سپینو جامو کې به پوښل شوي لکه سپینې کوترې نن دونه بختوره ورځ ده نن د دې ځای نه چې دي حافظان چې دي فارغېږي نو دا خپله دغه سینې ورته خلاصې کړي د الله کلام یې په دې ځای کې اچولی نو نن بابا هم لونګین راغلی چې د دوی سره خبرې وکړم چې څونه تکلیفونه پې تېر شوي دي نو نن به زه تاسو ته دا هر ټول مراسم چې دي درته په ډاګه کړم نو زه وایم ګوره ښه له ما سره پاتې شئ بابا لونګین پرېنږدی ځکه چې دا خپې مې کار نه کوي خدای دې ما ته هم توفیق راکړي چې زم دغلته ورور حافظي وکړم له ما سره پاتې شئ او قربان سایلا وسیه اخوا زه راځم ما ډېر چې دا سینې چې خراب نشي السلام علیکم سلام علیکم ستړي مشئ زه انتخاباتي قربان الله مه خرابوه الله خو زه وایم همدغه شانتې ښکلي لره زه انتخاباتي جار دې شمه جار راځئ نو همداسې ځو سلام علیکم راځئ همداسې ورځو ور به شو ښه بس خدایه پاکه ښه خدای دې په هر کور کې داسې مور لاس لږ راکړه نو وسیه آفرین دغسې ښه کار کوه بس خو څه وکړې ښه بابا دې دونه ډېر نوسي لري زه وایم خدایه پاکه نومونه هم رانه غلط شوي اوس خو بس خدای دې دوی آباد لري چې چېرته بابا وګوري ښه بیا لاس ورکوي او وړي راوړي ځکه چې زما دغه د کوتک هم چې دی دا هم سم کار نه کوي راځئ چې ورځو پې راځئ نو وسیه پام کوه چې ونه غورځېږي ښه
زنده‌باد. څنګه یې بابا؟ والله شکر دی نو په آزاد نه شوي؟ نه والله په خیر سره راورسېو ځکه بختور زید را روان وو په لاره کې هېڅ خبره هم نه وه. واو قربان بختور مجلسونه دي ستاسو غوندې بختور خلک بس زه وایم الله پاک دې د دې خلکو سره مونږ هم نصیب وکړي چې دلته پاتې شو ځکه علم خو چې دا رڼا ده. او کوم دی چیرته دی حاجي صاحب؟ سلام علیکم. قربان دې شم حاجي صاحب. سلامونه قربان د تندې. الله زه هم بختور خلک یې خدای مخ خرابوه. قربانم شمه. راځئ راپسې. السلام علیکم. سلام علیکم مجاهدینو سلامونه. الله مخ خرابوه. السلام علیکم. وای الله م راته وساته قربانم شم. الله م راته وساته. محترم ورور بخت جمال کریمی تر څو تر دریځ راسي او سامعینو ته خپل نعت شریف واوروي. په خورا درنښت بخت جمال کریمی. په هر څه کې ننداره د هغه مخ کړم چې له ډېرې پیدایي نه ناپدید شو. سلام او درنښت د دغې بابرکاته ناستې ټولو ګډونوالو ته. وخت کم دی، زه ناتیه کلام وایم او په دې هیله یم چې تاسې راسره ستومانه نه شئ. که سره یو شي که سره یو شي د دلمر سپوږمۍ لدین زیادہ د قرآن دیا تور رڼا یو درویشو یو زینم د محمد اخیسته په هغه ځای باندې تر اوسه پورې اوري رڼا د رنګ او نور رڼې چینې نورو لنوار نبی د رنګ او نور رڼې چینې نورو لنوار نبی در نرڼا خلی ډیوې نورو لنوار نبی در نرڼا خلی ډیوې
بګنونکې تور شپې نورو لنوار نبی درنګو نور رڼې چینې نورو لنوار نبی در نرنا خلې دیوې نورو لنوار نبی در نرنا خلې دیوې نورو لنوار بس ته ما دوستانو مینوالو ښه بس تاسو خو ولیدل ماشاءالله په دروازه کې ګلان هر څه موجود دي او دلته اوس مراسم شروع کېږي بابا هم راورسېده ښه ګوره خو که نه تاسو چې دغه طالبانو ته دغه پګړۍ تړي دي فراغت زه وایم دوی سره به هم خبرې کوم خو تر هغې چې دي تاسو دا مراسم وګورئ له ما سره پاتې شئ راځه نو وسې راځه وکړه په دې علم دې عمل اخلاص تقوا کوا رب ته عاجزي کوا ژړا کوا دعا کوا واه دلته کې نومه دې منځ کې نومه لږ ځای راکړه آفرین دلته اخ الله خدای خو مخ خرابوه ای ژوند دی اخ الله قربانم شمه محمد عباس بن شاه خالد واخلا تبریکی دزړه کلام مبارک نشا وګرا نفازي قاری صاحب شاهد الله بن منافر قاری صاحب محمد عثمان بن تراب قاری صاحب جاهد الله بن محمد نثار قاری صاحب زاهد الله بن مسلم یار قاری صاحب عبدالله خان بن نور محمد قاری صاحب عبدالواجد بن بس ما مینوالو وګورئ دا ټول بختور خلک ولاړ دي او نن بابا چې دی ډېر بختور ذکر دی ښه د دوی سره به هم خبرې کوم زه وایم د یو سره ټول ستړي مه شئ خو بیا هم غاړه راکړه ستړی مه شئ خدای دې درته ډېر مبارک کړي مبارک دي تاسو ټولو ته قاري صاحب سلام علیکم مبارک دی ډېر درته تاسو ته دې ډېر مبارک کړي قربان هم شمه ټولو ته دې ډېر مبارک کړي الله هم ژوند دي لره ښه نو بس دغه شانتې ځوانان دي خدای پاکه ټول ډېر کړي سلام علیکم مبارک دي درته نو زه به دلته ودرېږم ښه نو اوس یې به دلته ودرېږم د دوی سره به خبرې اترې م وکړم ځکه چې دا هغه بختور خلک دي چې دلته ولاړ دي نو زه خو وایم د ټولو نه مخکې به ډېرې زیاتې خبرې نه کوم سپینګیرې یم بس خبرې م غلطېږي رانه اول خو دې دا ښایسته نوم راته ووایه ما خو نسیم الله اخندزاده نوم ده ښه او اخندزاده صاحب دلته مثلا وظیفه لري دلته په دې مدرسه کې زه خو مخکې قبلا استاد هم دلته زه وم ډېر اولین استاد زه وم قربانم شمه اوس نه یم اوس نه بل چیرې وظیفه مې بل چیرې خو بس کار چیرته یې که نه خو ماشاءالله شاګردان خو دې ډېر شاګردان هم په هره مدرسه کې ډېر دي نو نن دا راته وایه اخندزاده صاحب چې نن به د دې مدرسې نه څونه د ناظرې ولا فارغ شوي او څونه به حافظان 9 نفره حافظان دي او تقریبا له 10 نفره څونه 40 نفره ناظرې والا دي نو بس زه خو یم دا خو ډېره بختوره ورځ ده دا راته وایه اخندزاده چې نن ته څونه خوشحاله یې چې ماشاءالله دغه شانتې ماشومان چې دي د دې غونډې نه فارغه شول ډېر خوشحاله یم ډېر خوشحاله یم یعنې دا به په زړه کې ارمان و ارمان هم انشاءالله موږ څو دورې مخکې هم دستربندیان دلته سوي او شکر الحمدلله دا د سیبزان ته خوشحالي ده د سربندي ډېر لوی خوشحالي دا راته ووایه چې تا په خپله مدرسه چېرته ویلې وه ما خپله مدرسه شخصي خپله والد صاحب نه ویله چې دا مدرسه د والد صاحب په نامه ده او څه استادان را سره هلته پېښور کې چې د لوګر یو شیخ صاحب نور الحق شیخ صاحب دې نه ما سبق ویلی هغه مرحوم تله خو ډېره بختور سره الله پاک د غرق رحمت کې خدای دې وبخښي امین بس زه وایم زه هم نن ډېر خوشحاله یم ښه چې بابا له
لونګین دی داسې د ښکلې خلکو سره ولاړ دی ځکه چې زه وایم چې په تاسو باندې وورګي په ما هم څڅېږي لږه لږه ځکه چې بختورو سره چې دی بختوري نو کمره د مخامخ د اخندزاده صاحب څه پیغام لري د خلکو پیغام مې دا ده بس الله پاک دې په دې وطن کې همداسې صلح دایمن ولري او خدای دې دغه شرعي نظام تر تل او تر قیامت راته مدام ولري او خدای پاک دې فلسطین مظلوم ملت باندې هم ورحمي جان جمع اخندزاده صاحب دې تانه ډېره خو زړه کې مې ارمان دی چې یو تندي نه دی مچوکه والم صحیح ده ځکه بختور تندی زه وایم ګورئ دوستانو دا هغه تندي دي ښه چې دا ډېر بختور دي دلته ماجي صاحب سلام علیکم ستړی مشت حاجي صاحب السلام علیکم سلام علیکم نو بس دوستانو دلته خو چې دی د حاجي صاحب هم راغو نو دې سره به هم خبرې اترې کوو ځکه چې دا هم د بختورو خلکو تندي چې دی ښکلی ښه بختور حاجي صاحب السلام علیکم ستړی مشت مبارک دی درته حاجي صاحب راشه دلته راځه دلته حاجي صاحب قربان دي شمه راځه چیرته لا اخندزاده صاحب دلته ته مزه کنه چې ته رانه لاړ شي بیا ټوله خوشبويي رانه ځي هغې خواته به نه ځي دغه ماما ته مې لږ تاسو در وښورېږي دا ماما مې راسي جار دې شه ماما نه مې قربان کې ماما سلام علیکم غاړه راکړه غاړه تندی دې الله زه وایم جار دې شه بس زه وایم ګوره خدای پاک دا مشران مه ورکوي ښه همدا مشران دي چې مونږ تشویق کوي خو د ټول نو مخکې خو دا ښایسته نوم راته ووایه حاجي صاحب د ما نوم حاجي صاحب ولی الله ده ولی الله صاحب دا راته ووایي چې د دې مدرسې ته د هغه د په حساب د رسمیاتو کې خو مې کشرای ورور د ما رفیع الله نومیږي هغه مغه کړی نور امورات د ما په لاس کې دي ټول مشر زه د ما عادت دی چې زه وایم دغه بختور خلک په تندي ښکل کړم ته هم ښکل کړه چې دا څه وجه وه دا خو د ما شاګردان هم دي نو نور اولاد هم ده اولاد دی بلکل زه وایم ما باندې ډېر قوي خپل دغه څه دي دا د موږ شاګردان په ما باندې بې نهایته ګران بس خو څنګه خو وایي که نه چې مور او پلار وبخي او پیر استاد وبخي دا مې ټول په دې تندي مې ښکل کړي دلته خو دوی ته ما یو چی ویلي و هغه اوس راته ویلي وای راسه نو ولي الله صاحب دا راته ووایي چې نن څه احساس کوي چې دا دونه ماشومان او هلکان چې دی د دې مدرسې نه فارغه شو احساس خو د موږ دا شی ده چې دا شکرانګي د پاک رب ده چې موږ یې په دا عمر کې دا شکرانګي د رب العالمین موږ نسو ادا کوی دا یو عنایت د خدای ده دا یو داد د خدای ده دا د خدای پاک یو فضیلت ده چې موږ ته یې راکړی چې موږ نه خادمان جوړ کړي دي او خدای پاک د دوی همداسې اوچته حافظان عالمان دغه چې دا حفظ کړی خدای پاک د دوی په وجود او په فکر او په ذهن او خدای دې د دوی زړونه ورته پر نوره ولري بس زه وایم خدای پاک دې تا ته هم چې دی که نه ډېر عمر خدای دې تاسو سره هم ښه وکړي چې دلته راغلی دا غټ خدمت ده دغه یو تشویق ده د مسلمانانو د بچانو یو تشویق ده خدای پاک دې دغه ټول دغلته موږ چې څه شاګردان دي رب العالمین دې د مور و پلار دې دوی هغه ارزو یې چې دا هغه درد چې په زړه کې ده او چې دا احساس کوي چې د ما زوی حافظ سي عالم سي پاک رب دې ټولو کره دا خوشحالي زیات دې شمه زه وایم قربان دا د تاسو برکتونه دي حاجي صاحب ښه ځکه چې د تاسو غوندې مشران دي نو خامخا به دغه شانتې ځوانان چې د دې ځای نه فارغېږي ته خو ماشاءالله دې ځوانه مې دا څنګه داسې هغه کوې خو دغه ته ظاهران یم ډېر نیک دی ولي الله صاحب پټه غوږه کې خبره درته ګوره بس چاته به نه وایي ښه ځکه به نه وایي چې بس خراب یو څه وکړو کور ته چې لاړ شم داسې نسي دغه عکس دې ونه ویني دا حالت دې ونه ویني چې کاله کې به دې بیا څوک نه پرېږدي نه خو ورځې کې بدماشي کوم خام ولې نه کور کې ټیټم لا هر سړی هم داسې زنده باد قربان څوک وایي څوک نه وایي زه دې تا تندی ښکلوم یو ځل اخ الله جان قربان رئیس صاحب د معرف شهر هم تشریف لري رئیس صاحب خو زما په سر کې سترګې دی ورځمه پرېږدم یې نه هغې سره به خبرې ورکوم نو دوستانو همدغه شانتې به د حافظانو سره هم خبرې کوم خو اول ورځمه د مولوي صاحب السلام علیکم بیا هم ستړی مشکې مولوي صاحب قربان خو دې شمه زه وایم دغه خدای خو دې دغه خوله زه وایم ښکلې نور هم که چې ما ته د کاکا نه وویلې اول خو دې دا نوم راته ووایه زما نوم عبدالباسط ده باسط صاحب او د کابل ښار د پوهنې ریاست کې خدمت کوم وخت جار دې شمه بس دغه شانتې زه وایم مشرانو ته ضرورت دی نو نن دا راته ووایه چې راغلی د خوشحالۍ احساس دې راته ووایه زه خو ډېر خوشحاله یم نن خو شخصا زه نه بلکې ټول مسلمانان
که دلته موجود دي او که د باندې دي چې خبر سوي چې دلته د قرآن کریم هغه درس و تدریس روانو او نن قرآن کریم شاګردانو ختم کړی ده او حفظ یې کړی ده په ناظره ختم سوی ده ټول وطنوال هیوادوال خوشحاله دي او دلته د الله جل جلاله رحمتونه وریږي په دې مجلس باندې د یقینا د خوشحالۍ احساس کوو ټول بې حده او بې اندازې خوشحاله یو بس زه خو نن ځکه خوشحاله یم خو ما داسې ده چې زه به یو ځل د مولوي صاحب ولي الله سره دا وعده کوم چې انشاءالله د دې مدرسې نه به د بابا لونګی م فارغې دا مې په زړه کې ارمان دی او بل دا ارمان مې چې ته مې د نږدې نه ولیدلې ځکه چې ما به ته لیدلې هغې ټایم کې سپین ګیری اوس وار شوی دا څه خبره ده سړیه ما او تا خو د ماشومتوب یاران هم وو که نه همداسې ده که نه ده بس کامره د مخامخ د مولوي صاحب څه پیغام لري د خلکو ته بس پیغام همدا ده چې اول خو د الله جل جلاله حمد و ثنا وایو چې د افغانستان د اسلامي امارت علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله او خاص کار د پوهنې وزارت ټول رهبري هلې ځلې کوي کوشش کوي چې د خپلو هیوادوالو بچیانو ته نوجوانانو ورونو ته شاګردانو ته د زده کړو زمینه برابره الحمدلله د موږ د علمای کرامو د معلمینو په کوششونو باندې داسې نتیجه موږ ته په لاس راځي لکه دا نن چې موږ او تاسې وینو چې زموږ وروڼه د قرآن پاک حافظان سول فارغ سول له دې نه وروسته به انشاءالله العزیز خپلو دیني زده کړو ته ادامه ورکوي په راتلونکي کې به د دغو مشرانو سپین ږیرو علماو معلمینو جای دوی ډکوي انشاءالله لکه څرنګه چې موږ مشرانو علماو خدمت کړی همدغه کشران که د نن ورځې شاګردان دي د سبا معماران دي خپل دین خپل ملت او خپل هیواد ته به خدمت کوي انشاءالله العزیز قربان دي شما باسط صاحب د تا نه ډېره مننه چې د نږدې نه مې ولیدلې بختور سړی زه م کله ما ته موکره کوه که نه ده ته ټوله خوشبويي او ما سره چې ولاړې بیا ما نه چې د داسې خوشبويي بوی ځي او ما نه به ډېر نه ورکېږي باسط صاحب صحیح ده که نه نور به اوس ما ته اجازه راکړي چې ورشم د حافظانو سره خبر صحیح ده قربان دي شم الله دې ژوند نو زه وایم ما دوستانو هیوادوالو ښه نن خو بابا لونګی ډېر زیات خوشحاله دی تاسو خو پوهېږئ چې دا هغه خلک دي چې د الله کلام یې په زړه کې اچولی دا وړه خبره نه ده پرېږده وه چې نړۍ ته معلومه شي چې موږ داسې ځوانان هم لرو ښه نو ورځمه دلته یو څو راځئ دلته هله نوسو دلته ټول راشئ ما سره ودرېږئ راځئ دلته راشئ آفرین قربانم شمه دلته راشئ ټول دلته راشئ دغه هغه م ونیسئ دا څه ورته وي دې ته واو دا شهادت نامې م ونیسئ نو دوستانو تاسو ګورئ دا داسې ښکاري لکه سپینې کوترې او سپینې کوترې مطلب چې دی هغه سوله ده او خدای پاک چې دی دا وګوره دا ټول په دې سپین پوښلو جامو کې او په لونګیو کې څونه ښایسته ښکاري بس بابا د بابا هم کوشش کوي انشاءالله د دې مدرسې نه به زه هم فارغېږم ښه ګوري راته کور کې راته خانده ما وخت معلوم ده که سپین ګیری یم خو یو ځل به د دې مدرسې نه فارغېږم اول خو د زویه د ښایسته نوم راته ووایه محمد عمر نوم ده محمد عمر زویه نن څومره خوشحاله یې چې نن دې په دې غاړه کې دا ګلان دي او شهادتنامه دې په لاس یاره واقعا ډېر خوشحاله مونږ چې الله جل جلاله مونږ ته داسې یو ورځ نصیب کړه او قرآن پاک یې مونږ ته نصیب کړه زیات دې شم دا راته ووایه ښه عمره نو وسعه چې دلته به دې څونه وخت تېر کړی په دې مدرسه کې دلته مدرسه کې مونږ مخکې مولو درسونه روان ول خو فعلا په ښار ته لاړو بیا هلته هم درسونه جریان روان و بیا خو دلته هم درسونه ویلي دي یو کال دوه کال یعنې اوس که په دې باندې مې پوه کړي چې دا حفظ اسانه دی او که ګرانه والا چې الله جل جلاله څوک توفیق وغواړي او ملا ورته وتړي اسانه ده بالکل چې الله چاته ورکړي اسانه ده نیت مهم دی که نه نیت خلاص ونیسي او د الله رضا دپاره حفظ وکړي اسانه ده آفرین ښه څو کالو کې دې دا حفظ وکړو حفظ نو دغه 2 کاله سو 2.5 کاله 2.5 کاله شول او دا اوس چې کور ته ځي څونه به ټول خوشحاله منتظر به یې درته و که نه واقعا خوشحاله به یې نو ځکه چې داسې ښایسته ورځ ده او بختوره ورځ ده او قرآن شریف هم حفظ کړی او دا به چې دی په تاریخ کې بیا نه راځي دا شی ورځ صحیح ده که نه عمرجان نوسیه د تندی ځکه چې تاسو بختور خو خبره یو واده به را سره کوي عمره ښه بس دا تاسو بختور خلک خو چې دی 10 کسان ځان سره بیایي خو یو به پکې بابا یې ګوره او دا واده به را سره کوي الله دې اول جنتي که
قربان بیا به ګورو. نه خدای دې نه کوي دا خبرې مه کوه که نه عمره بس وایې چې بس ما سره به دا د تا نه ډېره مننه عمر جان. نو دلته مې بل ورور هم ولاړ دی راځه نو سې لږ را مخته شه دا ښایسته نوم دې راته ووایه. مدثر جانه نن څونه خوشحاله ډیر خوشاله یم نن ډیر خوشاله یعنی په جامو کې نه ځایږي که نه د ټولو نه مهمه دا شهادت نامه ده او دا د غاړې ګلان دي ګوره دا د هر چا په نصیب کېږي نه خو تا ته خدای پاک نصیب کړو څو کالو کې د دا حفظ ترسره کړه تقریبا 2 کالو کې 2 کالو کې یعنی شپه ورځ دې په ځان باندې یو کړی و نو دا راته ووایه چې وهل دې پکې خوړلي او که نه طبعا وهل خو پکې شته او په ژمي کې به دې څلور زر پیریانیانې اچولې چې مولوي صاحب مې ونیو همداسې دا که نه ده ځکه چې هر شي په تکلیف باندې کېږي که نه کور کې درته څونه خوشحاله دي څه یې درته ویلي چې کله تا فش شي زه به تا ته چی اخلم موټرسایکل همداسې یې درته ویلي او که نه ګوره زه پوه شوم ده ته یې ویلي و چې موټرسایکل به درته اخلي بس دا هم د خوشحالۍ خبر خو په راتلونکي کې به ته کوشش کوې لکه څنګه چې ته شاګرد وي باید ته هم دغه شانته شاګردان ولري همداسې ده عجیب بابا راشه قربان دې خوا راشه السلام علیکم دا تندر داسې بختور خلک دا د دې مدثر پلار دی راځه حاجي صاحب دلته ودرېږه ښایسته نوم دی نوم اسلام یار ده اسلام یاره دا راته وایي نن خو دې ورای نه دی چې ګورم هغه دغه ټوله خوشبویي دې په ځان باندې شندلې لږه مونږ باندې به دې هم شندلې وکړه تا باندې انشاءالله خوشبویي خدای راوستې ځکه چې دې محفل ته یې راوستی دا بات یاره قربان نن څونه خوشحاله یې چې د زوی دې تر څنګ دی دومره خوشحاله یم چې هېڅ د اندازې نشته چې درته ویوایم یعنې په ژوند کې دې د ټول نه غټ ارمان څه شي دغه غټ ارمان مې چې زوی مې دغه مرحلې ته ورسېږي او دغه نه پوهېږم چې د خدای کوم احسانات دي چې په موږ وسو او دا کار یې موږ ته راکړه ښه دا راته وایي څو اولادونه لري اولادونه مال خدای دا غونډ خو و اولاد دي خو څلور پکې هم دغه دي هلکان څلور هلکان په دې کې څو دانې دې د حفظ ته وقف کړي حفظ ته خو تقریبا 2 دانې خو اوس لاغه دي 2 دانې او دا نور هم را روان دي خو واړه دي بس خدای پاک دې زما بس په راتلونکي کې به انشاءالله غوی محافظان کېږي او د پسې د خیر هم روان دی روان دی یو ځای ته رسولی دی بس دا ټول رحمتونه انشاءالله بس په دوی باندې به ورېږي که نه ده او بل حکمت دا ده چې ته خو موږ په هغې کې لیدلی وه دا د همدې برکت ده چې استاد سره یو ځای ولاړ بس دا د تاسو برکت دی چې بابا لونګی دی دغه شانتې د بختورو خلکو سره ولاړ دی که نه ده همدغه شانتې نو بس څه پیغام لري هغه نوسی مې د کمرې شاته چې ولاړ دی دا چې د شمس مالکزی نومېږي دا چې دی دا نوسی مې ډېر وران دی ډېر وران دی د سره به زه ګورم هغه ده پیغام خو دغه ده چې مولوي صاحبانو ویلي چې ټول خلک دي بس د خپل زمان هم دغه حفظ ته او علم ته او نور درسو ته هغه کې چې څومره علم او هغه زیات یې همغه نه به امن یې همغه نه ثبات یې همغه نه به خوشحالي الله جار دې شمه د تا نه ډېره مننه د تا د خوشحالۍ نه ډېر مننه ژوندي دې وي ګروپ نه مننه تاسې ټول نه مننه چې تاسې قیمتي وخت موږ ته راکړو دلته راغلی په دې ډېر لرې سفر جارم شم الله ژوندي لره قدم په تله میزان کې جارم شم مننه امین بس زه وایم دوستانو ډېرې خبرې به نه کوم بابا نور چې دی زه وایم زه به یوه خبره وکړم نو خوښ هم ده وکړم بس د لوږې نه مې معده چې ده د کلمو سره په جنګ ده نو که خوښه مې زه وایم تاسو دغه د ډوډۍ مراسم لږ وګورئ صحیح ده مونږ به ټول ورشو د ډوډۍ به مو خورو او دا خلک به مو ګوري چې ماشاءالله مونږ داسې بختور ځای ته راغلي د بابا سره پاتې شئ ګوره چېرته اخوا دې خوا او ګوره کور نه راته اشارې کوي چې سړیه ته چېرته تللی ما بختور درځمه کور ته ټوله خوشبویي د دوی نه کش کومه درغلم ما سره پاتې شئ او تاسو هم راځئ ډوډۍ ته راځئ ما سره راځئ الله م راوله قربانم شمه خدای خو هم دغه شانتې بختور لره نو راځئ
زه وایم هېوادوالو بس دلته مولوي صاحب ولاړ د دې سره السلام علیکم مولوي صاحب قربانم شمه السلام علیکم مولوي صاحب تم ستړی مه شي الله م خوشحاله لره قربانم شمه چې دا لرې نه مې مولوي صاحب ولیدو دا زړه مې داسې باغ ما ویلې بختور خلک چې دي دا بختور دي خدای دې بختور لري مولوي صاحب ډېر وخت یې نه نیسم ماشاءالله چې خلک ډېر دي نو دا راته ووایه د ټولو نه مخکې خدای دا ښایسته نوم راته ووایه چې دا زړه کې را باندې لګېدلی مولوي صاحب رفیع الله خونزاده ده د شهید شیخ حمیدالله جان رحمه الله زوی یم جار دې شمه او د دارالعلوم شهید حمیدالله جان د جامعې مسؤل یم تقریبا دی کې 1500 شاوخوا طالبان تدریس لاندې دي او لس نانې استادان دي او په لس جریبو کې د اتاقونه د دستاربندي ده اخوندزاده صاحب قربان چې دا ومې لیدې ما ویلې چې داسې معلومیږي د سپینو جامو کې داسې ښکاري که نه زه وایم چې بس بیرته دې بیا پرې نه ږدم دونه خوږ را باندې ولګي اخوندزاده صاحب قربان دا راته ووایه چې د دې مدرسې به څونه وخت کېږي چې دلته مثلا خلاصه شوې دا مدرسه تقریبا 1.5 سل کاله قدامت لري د موږ د باباګانو د فقیر صاحب رحمه الله نه مخکې تقریبا 18 پوښته دلته تدریس شوی هغه وخت په دې مسجد کې و سابق هغه مناره ښکاري اوس دا نوې تشکیل شوې مدرسه ده او دا تعمیر اوس نوی جوړ شوی مولوي صاحب همدا اوس چې ډېر شاګردان ما ولیدل چې ګلانې په غاړه کې و ډېره د خوشحالۍ ورځ وه نن څو کسان چې دي د دې مدرسې نه فارغه شول حافظان او همدې تر څنګ په ناظري چې نن الحمدلله د خدای په فضل 80 کسان حافظان فارغه شول ټول مکمل او ان شاء الله ټول حافظان نو مولوي صاحب دغه 80 نفر حافظان دوی به د حفظ په څونه وخت کې کړي دوی چا په 2 کلو کې چا په 3 کلو کې چا 1.5 کال کې نو دا نظر په حافظي سره یار نو مولوي صاحب بعض کسانو چې ما ته په څومره وخت کې یاد یاره ته همت وکړي او د الله جل جلاله فضل د سره اوسي ولې نه یادېږي خو په زړښت ځوان نه ده هر وخت کېږي قربان دې شمه خو ګوره یې لیدونکو زه به هم راځم دغه شانتې د خپلو خلکو سره به انشاءالله بل د مولوي صاحب سره چې یم به ژوند به مې جوړي نو مولوي صاحب قربان دې شم مخامخ هم کمره د وخت د ډېر نه نیسم کوم پیغام لرې نو کولی شي چې ووایي پیغام د ما دا د ټولو د ولس ملګرو ته او ټولو د افغانستان مجاهد او غیور ولس ته چې علم سره مینه پیدا کړي علم پروره اوسي علم د انسان دنیا هم جوړي او آخرت هم جوړي او یوازینی علم د چې هم انسان ته خپل ځان ورپېژني او هم خپل رب ورپېژني جار دې شمه مولوي صاحب زه وایم خدای پاک دې زه مونږ نه راضي شي او الله دې زه وایم قربانه چې دا ومې لیدې ډېر مې زړه خو زه وایم یوه غاړه راکړه یو غاړه راکړه قربان او یو دې تندي نه مچوکه اخلم خدای خو دې زه وایم همدغه شانتې خوشحاله لره نو مولوي صاحب مهرباني وکړئ تاسو ورشئ الله زه هم ژوندي لره نو بس زه وایم دوستانو ښه زمونږ خپرونه به همدغه شانتې ګوره دوام لري ښه ګوره چې بابا لونګین یوازې پرې نه ږدي ځکه چې سړی سپین ږیری شي پې هم کار نه کوي خو ما سره به مرسته کوئ او سایلن وسیه کمرې ته لږ ځان تکړه که چې هاخوا دې خوا کراچۍ غوندې درنه لاړه نه شي ښه آفرین قربان درغلمه ښه
نو بس دوستانو مینهوالو تاسو خو ګوره بختور خلک بس دغه دې په موټرو کې کېناستل او کورونو ته روان دي په دې کې هر یو حافظ ناستی ښه هغه خلک ناست دي چې د الله کلام یې زړه ته اچولی نو خامخا به په داسې موټرو کې کښېني ښه زه وایم دا هغه څوک دي چې دې پسې هېڅوک هم نه پاچا پسې رسېدی شي نه وزیر پسې رسېدلی شي ځکه چې دا هغه خلک دي چې دوی د الله سره دوستي جوړه کړې ښایسته ښایسته دا وګوره داسې سپین سپین ښکاري لکه سپینې کوترې نو بس زه وایم نور بابا لونګین ته ځکه چې سپین ګیری یم نور مې دغه زړه کار نه کوي ورځئ په خیر سره لاړ شئ نوسو خدای هم خوشحال لره ورځئ کامیابه شئ کامیابه شئ راځئ زه وایم راځئ مه ودرېږئ راځئ څه شوئ راځئ زویه راځئ خدای هم کامیابه والکه لاره ورکئ ورکئ لاره مه بندوئ ورځئ آفرین کورونو کې درته منتظر دي ګلان ایښي هغه هم تازه راځه زویه آفرین خدای هم بختور که بختور شئ آفرین راځئ لاس ورته خوځوئ ورته ټول آفرین دغسې لږ زویه ماته لږه لاره وکئ ماته اخ جار دي شمه قربان اخ جار قربان مبارک شه راځئ دغسې راځئ زئ زنده باد دي قربان ستړي مه شئ مبارک دی بابا تا ته دې مبارکي آفرین زنده باد دي دغسې بابایي لکه دا ته آفرین راځئ همداسې ورځئ کورو خواته ځئ بس نن خو ډېر خوشحال سلام علیکم ستړي مه شئ بس خوشحاله یم چې دا ټول نصیب څوک د ناظرین خلاص شول او څوک مبارک دی زویه مبارک کاکا مبارک دی درته ورځئ خدای هم خوشحاله لره راځئ نو بس زه وایم دوستانو موټرونه خو م ولیده ښه ډېر دي ښه او بس په دې کې زما یو نوسی چې دی د شمس مالکزی دیدم یو وراره پکې دی تا ته دې نوسی مبارکي شمس مالکزی لږ تیز اواز خوله کې دې ګوړه ده آفرین دغسې آفرین دي آفرین ټولو ته دې مبارک دی الله دې مه خرابوه دغسې پلارانې وخو ګوره زه وایم دغه نیم کابل ورته ورکړم السلام علیکم مبارک دی تاسو ته ډېر درته مبارک دی حاجي بابا تا ته دې مبارک شه قربان اخ الله دا وګورې دا ښکلي اخ الله زنده باد مه خرابېږي قربانم شمه راځئ په مخامخه مبارک شه یا خدایا په دې بختوره ورځ باندې د بابا مغفرت هم وکړي راځئ دې خوا هله دې خوا راش د تندی دې لږ را دې خوا که چې ښکلې کړمه زنده باد آفرین دی قربان ورځئ په مخامخه بس زه وایم خدای پاکه په دې برکته ورځ ورځئ چې موټران ولاړ دي اخ انوسي زر کور ته ورسوئ خدای پاکه د دوی په برکت باندې زه وایم د بابا مغفرت هم وکړي اخ الله دښته وګوره اخ شاباس مبارک شه نوسیه اخ الله نوسیه مبارک شه ځئ کور ته ځئ ښه آفرین خدای پاکه دغه شانتې زه چېرته وم خو کاشکې زما به م اوس نن حفظ کړی خو زه بس دا مې نوسي دي زه هم د نوسو مې چې حفظ وکړو بابا نن ډېر خوشحاله دی او خدای پاک دې زه وایم بس مونږ هم مغفرت وکړي نو بس زه وایم شمس مالکزی نوسیه نور به وکړم خدای په اماني مبارک دی ته دا وخو ګوره دا ښکلي دا خو وګوره څونه ښایسته ماشومان دښته وګوره الله بختور دی رحمتونه دې په تاسو ورېږي ورځئ زویه ورځئ نو نوره بس بابا لونګي ته مې اجازه ورکړئ که نه ځکه چې نوره زما پې کار نه کوي لږ لاس راکړه نوسیه آفرین نو بس بیا چې زه د خپلو نوسو سره په کمرې کې یو ځای کېږم هغې مو په پاک الله سپارم د خدای په امان زه هم ژوندي دي زه وایم د دې کلي دا خلک د دې کلي نوم څه شی دی بابا کوشکاري ولي زه هم د دې ملایان دې ژوندي زه ولي الله صاحب دې ژوندي ټول دې ژوندي د خدای په امان له ما سره بیا مو پاتې کورو ته لاړ شئ که نه ځئ بس ستړی شوم د خدای په امان کمانډان صاحب دې تا هم ډېره مننه یاره الله خو دې
ژوندی لره ښه دا تاسو یې چې زمونږ امنیت ساتئ دغه خلک دي ښه چې مونږ وروره شپه ورځ ګرځو را ګرځو ډار نه لرو ا د دې خلکو برکت دی خدای دې نور هم آباد لره ښه خوږ را باندې خو بس دا ځایونه دې ښکلي ښکلي دي ښه ماشاءالله ماشاءالله بس نوره بس وګورئ خپرونه نور ما ته راکړئ رخصتي مولوي صاحب لاړم خدای په امان خدای په امان خدای په امان اوس او خدای په امان خدای په امان خدای په امان یا خدایا اوس به زر کې ته ځان رسوم کور ته څو وخت او نا وخت ده زه تیرې هم دوی له وته کنه درې دی اوس تیرې بس یو خطا وای تبریک دی مته تبریک دی هلو ځه ته دا ګورې دا هم پکې راغی هلو